بیلابیلو پوهنتونونو ته د ځوانانو جذبول هندوستان ته د حکومت له لوري د پشهیي ځوانانو د لیږد هڅه په ښوونیزه برخه کې د ځوانانو د ظرفیتونو لوړولو په موخه بیلابیل پروګرامونه په لار اچول، کلتوري او فرهنګي چارو ترسره کول، د پشهیي ژبې د تقویې او امنیت د ټینګښت لپاره هڅې هغه څه دي چې په افغانستان کې د پشهیي ځوانانو د متحدې ټولنې مسؤلین وایي په 1495 کال کې ترسره کړي دي. د دغه ټولنې د مسؤلینو په خبره چې په راتلونکي کال کې به هم د پشهیي قوم د ښوونیزه بهیر د لوړوالي او پشهیي ژبې ته د تقویت او داسې نورو برخو د پرمختګ لپاره هڅه وکړي. په راتلونکي کال کې موږ د تعلیم په برخه کې غواړو ځینې ځانګړي پروګرامونه ولرو او غواړو چې د تعلیم په برخه کې د محصلینو د معرفي کول پوهنتونونو ته په خاص توګه بهرنیو هیوادونو ته په دغه برخه کې ځینې ځانګړي پروګرامونه ولرو. په همدې حال کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی سوراب قادري بیا د دغه ډول ټولنو د ملاتړ سربیره له حکومته ګیله لري چې ګواکې پشهیي قوم ته یې په حکومت کې مناسبه ونډه نه ده ورکړې. مونږ د تیر حکومتونو نه ګیله لرو، همداسې د حکومت نه هم دغسې ګیلې لرو چې څنګه چې نور قومونو ته په حکومت کې ونډه لري داسې پشیانو ته کومه ونډه په حکومت کې برخه نه دی ورکړې. د یادونې وړ ده چې یاده ټولنه په 1483 کال کې تاسیس شوې چې د پشهیي ځوانانو د ظرفیتونو د لوړوالي، کاري زمینې د برابرېدا او امنیت د ټینګښت سربیره د بیلابیلو برخو د ښه والي لپاره کار کوي.